ته راځه په بابو باندې غږ وکړو منزله ته. راځه بابو هلته بیده د ماپښین لمانځه غږ به کړو. راځه بابو 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 ماپښین لمانځه ټیم دی، راځه منزله. دی درځئ زه بېرته درځم درځئ. صاحبه د بابو ته ګورم دی د ماپښین لمونځ نه کوي. کوي یا نه کوي. کوي ماښام راشي په چکو اخته شي بیا سهار راشي بیده شي بیا ماپښین لمونځ قضا شي. او بابو تر اوسه لا بیده دی ماپښین لمونځ قضا کېږي زه به ورسم غږ به پرې وکړم. بابو بابو راپورته ماپښین لمونځ څه قضا کېږي. سمه سمه زه یې کومه. بابو بابو راپورته شه. زه به اچومه. راځه صدقې سبق ووایه. د قرآن شریفونه واخله هلته کښېنه زه مازدیګر لمانځه ټیم دی زه په بابو غږ وکړم. بابو 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 مازدیګر لمانځه ټیم دی راځه منزله. درځه درځه زه بېرته درځم درځه. اوس بابو منځونه نه کوي مازدیګر لمانځه غږ مې هم پرې وکړي لا هم اوس راپورته ګرده شپه چکې کوي لمونځ نه کوي لمونځ یې قضا شي درځم او تا خپل لمونځ وکړو. بابا 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 راځه ما ته 5 منټه پاتې دي. څه وه وختي دې ولې غږ نه کوئ. درځه. بابو دا روژه او چیش ته وایي. زه روژه خو دې ته وایي دا ډېره بختوره میاشت ده په دې کې ښه خلک ښه عبادت کوي نفلونه کوي ښه لمونځونه کوي دا ډېره د عبادت میاشت ده په دې کې خلک د عبادتونه کوي. بابو دا ډېره بختوره میاشت ده ته هره شپه چکې کوې لمونځونه نه کوې. زویه سترګې دې را روڼې کړلې واقع دا دومره بختوره میاشت ده ورموږ په دغه نصیحت په دغه عذاب اخته شوي الله دې موږ ته هدایت وکړي. دا دومره نیکه میاشت ده خلک عبادت کې کوي او موږ چکې او تاشونه کې کوو. الله زویه سترګې دې را روڼې کړلې آینده به زه دې کار نه کوم دا نصیحته څه به زه ځان باسم د چکو دا څاڅی ګرده شپه تاش وکړو بیا له موږ سهار نشو راپورته کېدلی.